بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شک او بدګماني څومره شیطانی عمل دی. د دې ویډیو باس مو د شک او بدګماني پر موضوع ده، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېری زما بیبي خویندو او زما وروڼو دا پوښتنه څخه کړې ده او دا هیلې کړې ده چې پر همدې موضوع باندې یو باس ولرم. کله چې زه په افغانستان او د کندهار په ولایت کې وم، ستاسو په یاد دی ما په ډېرو رسنیو کې هره اونۍ خپرونه درلوده او پر همدې بحثو مې پر همدې موضوعاتو مې بحثونه کول او معلومات مې وړاندې کول. خو اوس چې د وطنه څخه لرې یم، دغه ټولنیزې شبکې فیسبوک یا یوتیوب ډېره ښه لاره ده چې د همدې لارې وکولی سم خپلو وطنوالو ته خدمت وکړم او بېکاره پاته نه سم او عبث ژوند راباندې تېر نه سي. خویندې وروڼو پوښتنه څخه کړې ده او هیلې کړې ده چې دغسې یو باس ولرم، ځکه ډېری خویندې راته وایي چې خاوند مو پرته له هېڅ ګناه او جرم څخه پر موږ باندې شک کوي او بدګماني کوي او محدودیتونه راباندې لګوي، چې د دې محدودیتونو او فشارونو له وجې څخه ژوند مو تریخ دی، خپل حق او حقوقو څخه بې برخې یو، پلار نسي لیدلی، مور نسي لیدلی، ټلیفون چې کوو پیغور راکوو، بد راته ګوره او خبرې مې راسره کوه، همدا مسایل. وروڼه هم راته وایي چې بیبي مو هم پر موږ شک کوي چې موږ نه یې جیبونه مو وګوره او ټلیفون مو وګوره او چیرې تللې وې، د چا سره تللې وې، څنګه راغلې وې. پر همدې خطرناکه او ناوړې پدیدې باندې په دې ویډیو کې یو باس لرو، معلومات لرو چې شک او بدګماني څومره شیطانی او رذیله عمل دی او څنګه موږ ځان د دې خطرناک او وژونکي عمل څخه وژغورو. مخکې مې یادونه وکړه چې په دې ویډیو کې د شک او بدګمانۍ پر موضوع اساسي بحث لرو. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. لومړی دا چې په ډېرو انسانانو کې د شک او بدګمانۍ عادت او مریضي شته. دا یو ډول خبیثه عادت او مریضي ده چې د همدې خطرناکه پدیدې پر بنسټ ټول هغه کسان چې شک او بدګماني عادت وي ځانونه یې هلاک کړي دي او یا هم خپل عزیزان یې هلاک کړي دي او یا د داسې نه بخښونکي ګناه او جرم مرتکب سوي دي چې د ژوند تر پایه پورې د وجدان د عذابه څخه نه دي خلاص. لکه څنګه چې د همدغه پدیدې څو مفهومه دي یا دغه پدیده څو مفهومه لري، لکه غلط فهمي، سوء ظن، سوء تفاهم، بدګماني او شک. که چیرې موږ د دغو ټولو مفاهیمو په رښتینې معنا او مفهوم پوه سو، زه باور لرم چې د همدې وژونکي پدیدې ښکار به نه سو. لومړی به دغه ناوړې پدیده چې شک یا بدګماني ده په یو څه ساده ژبه به تعریف کړو. شک او بدګماني یعنې هغه څه چې موږ یې وینو او یا یې د بل کس څخه اورو یا بل کس یې موږ ته راوړي احوال چې دا شی داسې دی یا ستا په اړه باندې داسې دی یا پلانکی شی دغسې و، یا موږ دا ګمان کوو چې دا شی به دغسې وي، خو په حقیقت کې هغسې نه وي لکه څنګه چې موږ لیدلی وي یا موږ یې وینو او یا یې موږ ته بل کس احوال راوړی وي. مطلق درواغ او رښتینی نه وي او کله چې موږ په حقیقت باندې خبر سو، ځکه او اسمان غوندې د هغه موضوع په اړه چې موږ د هغه په اړه باندې بد ګمان درلودی او شک مو درلودی، ځکه او اسمان غوندې توپیر دی. څو لنډ حکایتونه د همدې ناوړې پدیدې چې د همدې ناوړې پدیدې بدګمانۍ او شک څخه څه جرمونه، جنایتونه او څه دي. دا یو رښتینی حکایت دی چې زه تاسو ته وړاندې کوم. د غزني په ولایت کې یو چا خپله میرمنه پر دې باندې ووژله څو کلونه مخکې. دا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا موضوع څېړلې وه. هغه وخت هم ستاسو په یاد زه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کندهار په سیمه ییز دفتر کې مې وظیفه وه. یو سړی راځي کور ته، میرمنه یې بیده ده، کله چې ټلیفون چې کوي په ټلیفون کې یو ناملاده شمېره ده چې د ټولو نومونه دي، دغه شمېره نوم نه لري.
سړی دا ګمان کوي، دا شک، دا بدګماني کوي چې خدای نخسته مېرمنې مې البته د یو چا سره ناروا اړیکې لري. مخکې له دې چې په دې باندې ځان پوه کړي دا شمېره د چا ده، څه وخت راغلي دي، ولې په ټلیفون کې پاته دي، نو راولاړه سي خپله مېرمنه ووژني، مړه یې کړي، په څاه کې واچي او غواړي چې وتښتي. په دغه حالت کې د مېرمنې په ټلیفون کې په هغه شمېره باندې زنګ راځي. سړی ډېر وارخطا کېږي په قشم چې دغه دې سړی خو مې پیدا کړي، مېرمنه خو مې ووژل، سړی خو مې پیدا کړي. ټلیفون چې دا اوکې کې پورته کړي، اخښي دي، سلام علیکم، او دا د پلانکي ټلیفون ده، پلانکۍ چیرې ده؟ سړی ورته ګونګوړه سي، دا شمېره ستا ده؟ او دا شمېره زما د ما نوې رستلې وه، دې ته مې زنګ ولې دې نه کړه پورته، چیرې ده؟ سړی حیران پاته سي چې سبحان الله، څومره غټه ګناه، یا پله مې دا شمېره چک کړې وای. وروسته دا سړی ګرفتاره کېږي، بندي، مېرمنه د لاس ورکړله، هم بندي سو. بل ډېر ښکلی حکایت دی، یو د پنده ډک حکایت یې همداسې چې یو سړی تللی دی په سفر باندې، یو څو عمر بعد چې د سفره څخه راسي، ناوخت خپل کور ته راسي. دا هم حقیقي حکایت دی، کیسه ده. خپل د کور دروازه په کلي باندې ناوخته د شپې په کلي باندې خلاصه کړي، راسي خپل کور ته، په هغه دهلیز ننوځي، ولاړ سي خپل د خوب خونې ته، چې ویني د ده د خوب پر کټ باندې یو ښځه او نر بیده دي. دستي په مغز کې دا سوچ وکړي چې اوه خدای نکرده مېرمنه مې خو د هغه دې سړی راوستلی دی، د نامحرمه سره جوړ دی، دلته شیطان هم غلبه پر وکړي چې هله ونیسه، اقدام وکړه. لاړ سي تبر راواخلي، دغه دواړه کسان چې په دې ټکټ باندې بیده دي، دوی دوستان دي، دواړه ووژني، بس وار یې پر وکړي، په دغه توس کې وپیچي چې اوس یې غواړي د باندې وباسي، ویې غورځوي. مېرمنې سي د بلې خونې څخه راوځي، مېرمنې سلام علیکم، په خیر راغلې؟ سړی وارخطا سي، ته چیرې وې؟ وایي زه خو په هغه خونه کې وم، هلته ناسته ومه. ولې خیرات دی؟ وایي دا ښځه او نر څوک دي؟ وایي دا ستا پلار او مور راغلي وو، په مېلمستیا باندې ما پر خپل کټ باندې بیده کړه. سبحان الله، سړی حیرانه پاته سي. یو ځل کې خشم کنټرول کړی وای، شک او بدګماني وای نه وای کړی، یا پله یې دغه توس یا کمپل پورته کړی وای، د دین مخونې لیده چې دا څوک وه، داسې جنایت مې نه وای کړی. ډېر کلونه مخکې کوټه کې هلته یو کلی دی، زه یې نوم نه اخلم، په هغه کلي کې یو کور دی. یو ورور وای په کراچي کې کار کوي، خیاطي کوي، کچیش کې په مسافرت تللی دی. یو ورور یو شپه تللی دی بنډار ته. پلار هم د خپلې مېرمنې د مورجانې سره په اتاق کې بیده دی. دا ستاسې پښتني کورونه لري دي، دغه د سارا او د اکثره داسې غټې دروازې او کلپانه لري، بس یو چاردیوالي لري، هلته امن امنیت دی، څوک د چا کور ته نه اوړي. هغه ورور چې مسافر دی، د شپې راغلی دی، رسېدلی دی د مسافرۍ څخه، سیده تللی دی خپلې خونې ته. څراغ یا هلکین لګېږي، بس د مېرمنې سره میده میده خبرې کوي، ګډې مجلس کوي. پلار خو په خپل خونه کې قرار بیده دی. دا بل ورور چې د بنډار راسي، چې په کور ننوځي، چې ویني د ورېندارې په خونه کې څراغ لګېږي، غوږ چې ونیسي چې یو ښځه او نر خبرې کوي. او شک ورته پیدا سي چې ښه ورور په مسافرۍ کې دی او ورېنداره خدای نکرده بدلمنې د سړی راوستلی دی. بس خپلې خونې ته ولاړ سي، ټوپک راواخلي، پرده پورته کړي، ټاک ټاک ټکان وکړي، ورېنداره او ورور دواړه وولي. پلار د خوبه راوغورځي، فکر کوي چې غله راغلي دي کور ته. ته یم ټوپک راواخلي چې راوځي، تاریکه ده، دغه زوی چې د خپل ورېنداره او خپل ورور یې وژلي دي، دی ولاړ دی، ده ته مرمۍ کش کړي یا ډزې پر وکړي، ویې ولې دی یې مړ. کله چې خلک خبر سي، وراسي او څراغان ولګېږي، چې ویني پلار خپل زوی یې وژلی دی او ورور راولړ سوی دی، خپل ورور او ورېنداره یې وژلی ده، چې خدای نکړه دوی په بدګمانۍ کې، دوی په غلط کې دي، د بدګمانۍ پر بنسټ باندې، او زما ورېنداره بدلمنه ده. یو وارې کې خشم کنټرول کړی، دا پرده یې پورته کړې، پلانېدلې وای چې دلته څه تېرېږي، آیا نو دوی به د دې جرم او جنایت مرتکب وای؟ اوس نو کوم کسان بدګماني کوي، څنګه د انسان وجود ته بدګماني راځي؟ لومړی دا یې د دوستانو په یاد. لومړی هغه کسان چې دی خپله په یو ناوړي عمل باندې اخته وي، پر نورو هم خپل د ځان په شان فکر کوي. پښتو متل دی وایي چې په ځان کې وینې په جهان کې وینې. د بیلګې په ډول چې د دې
ویډیو باس مو همدغه دی چې خوند راته وایي خاوند مې پر ما پر دې شک کوي چې خدای نکده بدلمنې نسم یا بدلمنې یم، نو پر ما ډېر فشارونه راوړي. د پلار کره مې نه پرېږدي، بازار ته مې نه پرېږدي، ټلیفون نه را پرېږدي، چې څوک میلمه کور ته راځي اشاره ته کوي چې ولاړ شه، ورور که مې راځي هم مې نه ورسره کښېني. ټوله فشارونه یې پر ما اچولي، ما خپله بنډارو ته ځي، خپله مجلسو ته ځي، چې هر څه یې زړه غواړي کوي، خو پر ما باندې دا فشار اچولی دي. تاسو په دې پوه سئ چې دا سړی د ځانه سره دا وایي. شاید ډېر کسان په دې خفه سي چې مثلا زما خو پردۍ ښځې خوښېږي، زه خو پردۍ ښځو ته ګورم، زه خو دې تر سرو پښو ګورم، یا هغه نور مسایل. نو خو زما مېرمنې ته مو لا څوک ګوري؟ ښه پلانکۍ نجلۍ چې زما سره ارتباط لري، زه خبرې ورسره کوم په ټلیفون کې، نو که مې مېرمن ټلیفون زما مېرمن هم دغسې کوي. ښه هغه پلانکۍ ښځه چې ما ته یې خندله، نو خو زما مېرمن هم دغسې کوي. تاسې وګورئ دی خپله په دغسې حرامو کارو لړلی دی، نو دی ځان نه خلاصوي، توبه نه کاږي، ځان نه اصلاح کوي، پر مېرمنې، پر خورو، پر ښځینه غړو باندې فشار اچوي، وایي چې په ځان کې ویني، په جهان کې ویني. نو لومړی هغه کسان چې دوی خپله لړلي ګناهکاره او معصیتکاره دي، دوی څه کوي؟ پر نورو کسانو شک او بدګماني کوي او فشار اچوي. دویم هغه کسان چې ډېر دوکه سوي دي، خیانت ورسره سوی دي، دا کسان هم ډېر شک کوي او ډېرې بدګماني کوي. پر یو چا باندې باور کړی دی، اعتماد یې کړی دی، هغه خیانت ورسره کړی دی. اوس پر چا باور نه کوي، پر چا اعتماد نه کوي، پر هر چا باندې شک کوي او بدګماني کوي. دریم هغه کسان چې د شیطانت کوونکو پر شیطانت باندې غوږ نیسي. ډېری کسان اکثره په کورنیو کې، ډېر معذرت غواړم، یا خواشي، یا اندروري، یا خوري، یا مۍ، یا خالی، خاوند ته شیطانتونه کوي د دې د مېرمنې په اړه. یو مثال به راوړم چې ته کې نه یې مېرمن دې پټ پټ په ټلیفونه کې خبرې کوي، هغه ورځ یې پټ پټ په خپل خونه کې خندله، هغه ورځ یې داسې پاک کالي واغوستل، لاړې ورکو ورکو بېرته راغلی. د دغه شیطانت کوونکو پر شیطانت باندې څوک غوږ نیسي، احوالو ته راوړي، شیطانت او خباثتو ته راوړي، دا سړی هم شک کوي. څلورم هغه کسان چې منافق او شیطان صفته دي، متقي او پرهیزګاره کسان نه دي، لړلي کسان دي، همیشه په ګناهو باندې اخته دي، د دوی په وجود کې صداقت نسته، اخلاص نسته، پرهیزګاري نسته. دا کسان هم شک کوي او بدګماني کوي پر ټولو کسانو. اوس هم دا پوښتنه چې آیا شک او بدګماني یوه رواني او اروايي ناروغي ده؟ بلکل یوه رواني او اروايي ناروغي ده، خو دغه ناروغي دوه اړخه لري. اول خبیثه اړخ، دویم په اصطلاح روحاني اړخ. خبیثه اړخ یې څه دي؟ څوک چې پرهیزګار او متقي شخص نه وي، خبیثه بدګماني پیدا کوي، د هر چا په اړه باندې بد فکر لري، د هر چا د رسوایي، د ضلالت فکر ورسره وي، هر هغه څه دته بد ښکاري، ځکه د روح خبیث وي، فکر یې خبیث وي، اروا یې خبیث وي. اخلاص، صداقت، پرهیزګاري، توبه، استغفار، لمونځ د ده په وجود کې نسته، د ده په وجود کې شیطان نفوذ کړی دی، نو د خبیثه او لړلې بدګماني پیدا کړي. دویم روحاني اړخ دی. متقي او پرهیزګاره کس یا هم په ډېرو شیانو کې شک کوي، پر ډېرو کسانو شک کوي، خو د ده شک مثبت اړخ لري. دی د ډېرو شیانو په اړه باندې پوهېږي. مثلا دی اکثره په دې باندې پوهېږي چې دا دوه کسان چې هلته ناست دي، دوی د څه شي په اړه باندې خبرې کوي، یا دا سړی چې، یا دا شخص، یا دا ښځه چې پټ پټ ګرځي، پټ پټ سره چیش کوي، په دې باندې دی پوهېږي، خو نه رسوا کوي، نه ذلیل کوي. او د ده شک پر دې بنسټ باندې نه دی چې زه څوک رسوا کم، ذلیل یې کم. نو شک او بدګماني اروايي ناروغي ده، خبیثه او روحاني اړخ لري. د اسلام د مبارک دین حکم د شک او بدګماني په اړه څومره د حکمت نه ډک حکم دی. لومړی قرآن کریم د حجرات د مبارک سورې 12 آیات کریمه الله جل شانه فرمایي، د دې مبارک آیات ژباړه په دې ډول ده: ای مومنانو ځانونه د ډیرو ګمانو څخه وساتئ، یقینا چې بعضې ګمانونه ګناه دي. یعنې بعضې دا معنا چې دلته ما یادونه وکړه چې منفي او مثبت اړخ لري دا ګمان. کله چې موږ د یو چا په اړه باندې مثبت فکر کوو، ښه فکر، کله چې منفي فکر کوو، نو الله رب العزت صراحتا فرمایي چې دا ګناه ده، د دې څخه ځان وساتئ. پیغمبر علیه السلام هم د دې ناوړي پدیدې په اړه شک او بدګماني د مبارک حدیث لري.
د حضرت ابو هریره رضوان الله تعالی عنه څخه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وایي وفرمایل حضرت ابو هریره فرمایي ځانونه د بدګمانۍ څخه وساتئ ځکه چې بدګمان ډېرې دروغجنې خبرې دي، اکثریت یې دروغ دي. ما یادونه وکړه چې بدګماني او شک هغه څه دي کله چې موږ یو شی وینو په حقیقت کې هغه هغسې نه وي لکه موږ چې وینو. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې بدګماني اکثره دروغجنې خبرې دي. همداشان پیغمبر اسلام بیا فرمایلی دی چې بدګمان ځکه غټ دروغ دی چې هغه د انسان په زړه کې د شیطان د وسوسې له کبله رامنځته کیږي. کله چې موږ متقي او پرهیزګاره نه یو، اخلاص او صداقت مو په وجود کې نه وي، روح مو خبیث سي، شیطان دلته زموږ په وجود کې نفوذ کوي، زموږ څخه نه بیریږي او زموږ ته شیطاني وسوسې راځي. یو ډېر ښکلی روایت دی، وایي پیغمبر علیه السلام یو ځای د خپلې بیبي د خپلې میرمنې سره ولاړو خبرې کول، یو سړی تېرېدی او پیغمبر علیه السلام یې په دې حالت کې ولیدی. پیغمبر علیه السلام خپل خبرې قطع کړې او غږ یې پر وکړ، ای پلانکی د پلانکي زویه دلته راسه. هغه سړی ورته راغلی او ورته ویل چې السلام علیکم یا رسول الله. د ورته ویل وعلیکم السلام. ورته ویې ویل ای پلانکیه دا زما میرمنه ده چې دلته زه ورسره ولاړ یم، پام کوه چې بد ګمان ونه کې. شخص ورته ویل یا رسول الله زه به پر تا باندې بد ګمان کوم، استغفر الله، پر تا څوک بد ګمان نسي کولی. علیه السلام ورته ویل تی نه کوې، شیطان ستا په زړه کې دا وسواس ته راچوي چې ستا پیغمبر اسلام د دې میرمنې سره یې څه کوي. بدګماني چې کله موږ ته پیدا کېږي، شیطان دلته ډېر خوشحاله کېږي او زموږ په زړه کې ګمان او بدګماني او شک را ډېروي. څنګه په خپل ورځني او کورني ژوند کې، ځکه چې متاسفانه دا ناوړې پدیده اکثره په کورني ژوند کې د میرمنې او خاوند او میرمنې ترمنځ ډېر وي چې یو پر بل باندې شک کوي، چې وروسته تر طلاق رسېدلي وي، تر قتل رسېدلي وي، تر تهمتو رسېدلي وي، تر رسوایۍ رسېدلي وي، او کله چې پوه سوي دي چې دا شی داسې نه و په حقیقت کې بیا پښیمانه سوي دي. نو څنګه موږ په ورځني ژوند کې او په کورنۍ کې د شک او بدګماني د کبیره ګناه څخه ځان وساتو؟ لومړی دا خپل فکر د خپلې کورنۍ د غړو په اړه باندې مثبت لوري ته واړوو. همیشه دا فکر ونه کړو چې زما کورنۍ، زما میرمنه، زما خور، زما مور، زما لورکۍ، زما اولاد، زما بچی، خصوصا میرمنه غلطه ده، بدلمنې ده، دا ډېر غټ ګناه ده او نه بخښونکې ګناه ده او نه جبران کېږي. مثبت فکر ته یې واړوو، ځکه چې تر اوسه پورې هېڅ شی موږ ته نه دی ثابته سوی. دویم دا خیال د خپل وجود څخه لرې کړو چې ګواکې زما سره به زما کورنۍ خیانت کوي. ډېرو ته دا مشکل پیدا سوی دی چې فکر کوي چې زما کورنۍ به زما سره خیانت وکړي، نو پر ټولو شک کوي. که چا ورته وکتل هم دی شک کوي، که یو څوک رالی سلام یې ور واچوي ولاړې ځینې پټ شو هم دی شک کوي، که یو چا خپل ټلیفون ته نرچکې لاندې کوي هم دی شک کوي او وایي چې ولا زما سره خیانت کېږي، ولې ټلیفون ما سره پټ کوي. که یو وخت یو چا په ټلیفون کې خبرې کولې او دی رالی هغه ټلیفون بند کوي، اوهو دا خو نو معلومداره د نامحرم سره خبرې کولې. کیدای سي ستا څه بیرېدلي، کیدای سي ستا سره شرمېږي، کیدای سي ستا مزاحم سوي نه وي، تا ته درنښت کړي. خامخا داسې نه چې یو چا سره خبرې کولې خامخا د پردي سره خبرې کوي. دریم هر هغه څه چې وینو لومړی باید په حقیقت باندې ځان خبر کړو، وروسته عمل وکړو او اقدام وکړو. ما یو مثال وړاندې کې وسم وایم. مثلا موږ رالو کور ته، وینو چې میرمنې مې د یو چا سره خبرې کولې، او قربان دې سم ډېره مننه چې دا موږ رالو ټلیفون یې بند کړي. موږ ته دا شک پیدا سو، دا پوښتنه د چا سره دې خبرې کولې؟ هغه وایي چې د هېچا سره، د هېچا سره. یا پلا ځان آرام کو، کښېنو، چای وغواړو، اوبه وغواړو، چې مو فکر آرام سو بیا میرمنه ته وایي چې بخښه کوه ما ته یو غلطفهمي پیدا سوې ده، دا تا چې مخ خبرې کولې دا مسله څنګه وه؟ کې دروغ درته ویل هم معلومېږي، کې رښتیا درته ویل هم معلومېږي، کې د ورور سره خبره کول، کې د مور سره، کې د خور سره، کې ستا د مور و خور و پلار او دوستان سره خبره کول. ته وایي چې ما د پلانکي سره خبره کول، دغه دی واخه زما ټلیفون وګوره، زما ټلیفون چې ما د پلانکي سره خبره کول، بس خبره خلاصه سوه، مشکل حل سو. نو په حقیقت بیا پلا ځان خبروو، بیا به وروسته اقدام کوو. څه لرم؟ یو وارې ځان ته هم وګورو چې آیا موږ خپله څومره پاک او صادق یو چې پر نورو کسانو باندې شک کوو. آیا موږ سپېڅلي پاک او صادق یو، هېڅ ګناه نه لرو، هېڅ جرم نه لرو، هېڅ چم نه لرو، هېڅ خیانت نه لرو،
د خپلې مېرمنې سره، د خپل دوست سره، د ملګري سره، د شریک سره، د همصنفي سره، د همسایه سره موږ خپله څومره پاک او سپېڅلي چې پر نورو کسانو شک وکړو. که چیرې نه یو پر نورو کسانو باندې شک کول دا تر ټولو خبیثه عمل دی. پنځم، تر اوسه چې مو شک او بدګماني کړې ده پر مېرمنې، پر لور، پر خور، پر زوی باندې، څه مو لاسته راوړي دي؟ آیا موږ چې کومه بدګماني درلوده، کوم شک مو درلودی پر خپلې مېرمنې، پر خپل اولاد، پر خپل زوی، پر خپل خور، شی موضوع هغه موضوع وه قطعا هغسې نه وه. څنګه چې موږ شک کوو، بدګماني کوو چې دا کار به داسې وي، هغه هغسې نه وي، هغه هغسې نه وي، هغه هغسې نه وي. څه فایده یې وکړه؟ کبیره ګناه مو وکړه، دشمنان مو پیدا کړل، خپل مېرمنه مو د لاسه ورکړه، احترام مو نه کېږي، پروایي ناروغي اخته یو، خوب مو خراب دی، خوراک مو خراب دی، په کار نه پوهېږو، په درس نه پوهېږو، په وظیفه نه پوهېږو، فکر مو اخواته دی چې داسې به کېږي، داسې به وسي، زما په وړاندې به داسې وسي، او څه چې موږ فکر کوو قطعا هغسې نه ایسي. شک او بدګماني داسې یو عمل دی لکه یو څوک چې سترګې پټې کړي، پټرول راواخلي، پر خپل کور، پر خپل جایداد، پر خپل دکان، پر خپل اولادو، پر خپلو مېرمنو باندې سترګې پټې کړي، پټرول وپاشي او ولګي تور. کله چې سترګې خلاصې کړي ویني چې کور، ژوند، مېرمنه، اولاد، کورنۍ، پلار، جایداد، پیسې، دوستان، ملګري ټول یې په پټو سترګو سوځلي دي، پښیمانه او شرمنده دی، او څه چې د فکر کول قطعا هغسې نه او داسې ګناه او جرم ورڅخه سوی دی چې الله ته مجرم، عالم ته شرمنده او رسوا او ځان نه بخښي. اوس هم وروستۍ خبره، پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې په یو مؤمن پورې داسې خبره وکړي چې په هغه کې نه وي، الله جل شانه یې د جهنم هغه ځای ته ورغورځوي چې هلته د جهنمیانو وینې ذوب کېږي، یعنې د وینې جمع کېږي، او دی به په دوزخ کې هلته. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.